یو فدا اهل المدام ذکر کړی د شپدی کې سړی د افراط او تفرید نه بچ کیږي. څه مطلب؟ کله چې انسان سیرت رسول الله وګوري نو دلته د اسلام دشمن معرفي شو، د اسلام بچي به د اسلام د بچي سره د وروري اعلان وکي او د رب العالمین د دشمن سره د دشمنی اعلان وکي، هغه سره به دوستانه کوي او د اسلام د بچي سره به دشمنی به نه کوي. افراط او تفرید نه سړی به بچ کیږي. الوسطیه دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله په دین د اسلام د استقامت لپاره ډیر اسباب ذکر کړی دي. یو سبب کې وسطیت او معنا د افراط او تفرید نه ځان ساتل، او دا په هغه وخت کې کېږي چې سړی د رسول الله سیرت سره کینی، هغه ووري چې زمونږ د نبی جهاد سره کوم ته، زمونږ د نبی دعوت سره کوم ته، زمونږ د نبی زکات په کومه طریقه باندې خلک دعوت او دغه په کور کې ژوند څنګه او د ملګرو سره به څنګه او د رب العالمین سره به ژوند څنګه، دا د رسول الله سیرت نزد کېږي. نو سیرت دا من طریقه حیات النبی صلی الله علیه وسلم، زمونږ د محمد رسول الله د ژوند تحقیق دې د ویل شي سیرت. د زمونږ د رسول الله تربیت چې هغه د ملګرو تربیت څنګه کړی لري، زمونږ د رسول الله اعمال موږ له تشریکی چې دا اعمال انفرادي کوم او اجتماعي کوم، خلوت کې کوم او ملګرو سره کوم. زمونږ د رسول الله عبادت موږ له تشریکی چې په دې کیفیت باندې دا منځو، په دې کیفیت باندې اخلاق و دلیل به دې باندې چې دا ټول شی نه په هغه وخت کې انسان لزدکیږي چې کله هغه د رسول الله د سیرت سره آشنایی لري، هغه لکینی. اهل المدا خبره لیکلې ده کله چې وسړی د رسول الله سره محبت لري، کړه پیغمبر تذکرہ په دې مجلس کې لکونه کړه دوشم د سړی بسړی نشي. زګه چې سره محبت هي کلس کرته یا سل کرته داغه تذکرہ تعالی څوک یې په خپل یاد ایتو په سړی کېږي نه، داغه جدایي له بکلکی ودرېږي نه، بلکې دا بنش برداشت کولی شي هغه زمانه جدا شي. اما چې د چا سره د محبت نه په کلونی کې به هغه په طرف باندې ستا پروانه ورګرځي، هغه که شرط موجود کې موجود نه ستا په ژوند کې به شرط انقلاب وغیرہ نه نشي. نو اهل المدا خبره لیکلي د سیرت و انسان به محمد رسول الله په ژوند باندې هغه وخت کې پوي شي چې هغه مخ کې د جاهلیت دوره مطالعه کې هغه وګوري چې رسول الله کله نور راغله د دې خلکو کوم ژوندو، کوم رواجونه و، کوم عادتونه و، کوم ترتمونه کې داخله واقع و، کله چې محمد رسول الله راغی نو کوم رڼا یې رااله. عمر صاحب څنګه فرمایي د اسلام په خون باندې نه پیږي مګر هغه انسان چې هغه ول د جاهلیت دور کتلی دغه انسان له اسلام د خون ډیر نشه معلومیږي. نو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دراتک نه وړاندې اول دغه ژوند چې لږ زره تشریف وکړ دا به زموږ د محمد رسول الله د ولادت مسله، به داغه د دعوت مسله، او به داغه د دعوت رنگ، به تر قیامت پورې چې کومه مسله موږ پاتې ده. سورہ بقره کې قران کریم کې الله رب العزت محمد رسول الله تذکرہ کوي. مثال په وضاحت کې د رسول الله مثال د څه ولکه یو ځای کې چې تورتمي هیڅ شي نه ویني، لیکن یو رڼا والا سړی راشي او بدیجه کې د رڼا بل کې دي هر سړی له دروازه مو کوي او هغه د اشدار مو کوي او د فرش مو کوي، د خطر شی مرته وکي او د کامیابی شی مرته وکي او د خلکو هیڅ مخالفت وکي د رڼا والا لاړو بل کوټه کې ځان رڼا بل کړه، تاوان د رڼا والا ونه کې بلکې هغه خلکو تاوان وکي چې شی مخالفت وکي. زموږ محمد رسول الله راغی مکیلا مکه کې د توحید او سنت رڼا بل کړه، د مکه مشرکانو دغه مخالفت وکي، هغه لاړو مدینه منوره له مدینه النبی له او باغیزه کې درانه د توحید بل کړه، نو تاوان چې وکي د مکه والا وکي. مخکې حالت چې کړه انسان معلوم کې به د رسول الله د ژوند په حقیقت باندې کې پويږي، هغه په دې کیفیت باندې حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د دې مخلوقات د پیدایش نه وړاندې کان الله رب العزت موجود